السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن دریم درس دی. په دې کې زه غواړم چې تاسو ته قواعد د عربي بیان کړم په دې هیله چې هغه تیر درس مو ښه یاد کړی وي. یا چې دی په عربي ژبه کې کوم څه سره راشي او متکلم یې کاره کې استعمال کړي، یعنې په ځان یې قضاوت کوي. لکه مثلا دلته مونږه دا ویني اسمیه د زما په معنا ده، د نارینه او ښځینه لپاره کارول کیږي. مثال: هذا قلمي، دا قلم زما دی. هذا ابي، دا پلار زما دی. هذا امي، دا مور زما ده. هذا اختي، هذه اختي، دا خور زما ده. همداسې نور مثالونه چې څومره مثالونه، یعنې همیش چې یا راغله ورسره او متکلم وکاروه نو دی خپل ځان باندې قضاوت کوي، یعنې په خپل ځان باندې تکرار، یعنې خپل ځان ته اشاره کوي چې دا زما او دا زما. لکه پښتو ژبه کې چې وایي دا زما، نو همداسې عربي کې یا ورته استعمالوه. لکه هذا ابي، دا پلار زما دی، یعنې دا پلار زما دی په پښتو کې ورته ویل کېږي، او ابي په عربي کې ورته ویل کېږي. راځو دویم ته. اسمکا چې په کاف باندې زور دی نو د ستا په معنا دی، د نارینه لپاره کارول کیږي. لکه مثال هذا قلمک، دا قلم د ستا دی. هذا قلمک، دا قلم د ستا دی. دا اسم مونږ متکلم چې کله کاروي نو مخاطب ته به یې کاروي، نور پکې ټول غایب دي. دا چې کوم کس ته کاروي هغه پکې حاضر دی او همغه ته سره خبرې کوي. لکه اوس مثلا وایي هذا ابک، دا پلار د ستا دی. هذا حقیبتک، دا بیګ د ستا دی. راځو دریم مثال ته. اسمکې هغه دویم مو چې ولوستو هغې کې کا وه، یعنې زورو دې کاف باندې زیر دی، ستا په معنا دی او د ښځینه لپاره کارول کیږي. اوس مثال هذا قلمک، دا قلم د ستا دی. ښځینه ته مونږ استعمال، ښځینه مخاطبې ته مونږ کولی شو چې استعمال کړو. هذا قلمک، دا قلم د ستا دی. همدارنګه هذا اختک، دا خور د ستا ده. هذا بیتک، دا کور د ستا دی. راځو څلورم مثال ته. څلورم د اسم هو، یعنې د هغه نارینه لرې لپاره کارول کیږي. اسم هو چې دی دا د لرې نارینه لپاره کارېږي، یعنې هذا قلمه، دا قلم د هغه دی، هغه لرې مذکر ته. هذا ابوه، دا پلار د هغه دی. هذا اخته، دا خور د هغه ده. هذا بیته، دا کور د هغه دی. اسمها، دا د هغې ښځینه لپاره کارول کیږي، یعنې د لرې ښځینه لپاره کارول کیږي. مثال:
مثال هذا قلمها دا قلم د هغې دی. هذا بیتها دا کور د هغې دی. هذا حقیبتها دا بیگ د هغې دی. مثالونه کاروو. دلته تاسو ډېر په غور سره وګورئ او یاد یې کړئ چې تر څو تاسو په عربي ژبه کې پرمختګ وکړی شئ. دلته راځو، وینئ تاسو کتاب دی او کتابون دی او یا ده ورسره، یا چې ورسره شو په عربي ژبه کې کتابي، یعنې زما کتاب. او هذا کتابي، دا کتاب زما دی، دا زما کتاب دی. وینې بیتون دی ورسره یا ده، بیتي زما کور، چې یا ورسره شوه ځان باندې مجرور کیږي. هذا بیتي، دا زما کور دی. ته وینې ابن دی او یا ده ابني، یعنې زما زوی. هذا ابني، دا زما زوی دی. ابنتون یا بنتي، ابنتي هذا ابنتي زما لور یا بنتي زما لور. په عربي ژبه کې دا چې دی دوه نومونه دي، همداسې ډېر مختلف نومونه دي چې دوه درې ورته په عربي کې یو نوم دی، یعنې یو جسم ته دوه درې نومونه دي. هذه ابنتي، دا زما لور ده. هذه بنتي، دا زما لور ده، دا زما لور ده. ساعت او کا ورسره ساعتک، دا ستا ساعت. هذه ساعتک، دا ستا ساعت دی. دلته کاف ته راغلو چې کا چې دی د مذکر مخاطب دپاره کارېږي. لکه ګوره هذه ساعتک، دا ساعت د ستا دی. طیارتون ورسره کاف دی چې هذه طیارتک، دا طیاره د ستا ده. که مو وویلې چې د مذکر مؤنث دپاره مذکر لپاره کارول کیږي. راځو دې بل مثال ته. قاف دی او ورسره کاف دی، یعنې قلم دی ورسره کاف دی. نو چې شو قلمک، قلم دستا. اوس وایي دلته کا ورسره شوه نو مخاطب ته اشاره وکړله چې ستا قلم. هذا قلمک، دا ستا قلم دی. دیکن معنا چرګ، کا ورسره چې شي دیکا، دا ستا چرګ دی. هذه دیکک، دا ستا چرګ دی. جوالن موبایل ته وایي او کې ورسره شو. ګوره کا مو چې دی مذکر دپاره کارو او کې چې دی مؤنث دپاره. چې په کاف زوري یعنې د متکلم چې دی مخاطب مذکر سره غږېږي، او چې کې ورسره شي متکلم مخاطب مؤنث سره غږېږي. دلته کې چې دی ښځینه سره غږېږي او کا نارینه سره غږېږي. جوالو کې موبایل د ستا ښځې، ښځې ورسره په دې وایم چې ستاسو پوه شئ موبایل د ستا. هذه جوالو کې، دا موبایل د ستا دی. ښځې ته اشاره کوو. کرسیون، کرسۍ چوکۍ ته وایي چې کې ورسره شوه نو کرسیو کې ستا چوکۍ. هذه کرسیو کې، دا چوکۍ د ستا ده.
دلته معنا غلطه شوې ده، بخښه کوئ ډېره. حقیبتون بیکې ته وایي چې کې ورسره شوله، حقیبتو کې ستا بیکه. هذه حقیبتو کې دا بیکه د ستا ده. ممحاتن چې کې ورسره شوله، ممحاتو کې نو یعنې ستا تخته پاک. هذه ممحاتو کې دا تخته پاک د ستا دی. دلته راځو مدرستون دی، ورسره چې دی هو دی، یعنې مدرستو هو هم وویللې مخکې چې د لرې مذکر دپاره کارېږي، لکه مدرسته د هغه مدرسه. هذه مدرسته دا مدرسه د هغه ده، دا مدرسه د هغه ده. راځو د نورو مثالونو ته. جامعتون هو ورسره جامعتو. هذه جامعته دا پوهنتون چې دی دا پوهنتون د هغه دی، هغه لرې مذکر ته کارېږي. ابن پلار هو ورسره شو، ابه دا پلار د هغه. هذه ابه دا پلار د هغه دی. مور شوه هو معنا دغه لرې مذکر ته. هذه امه دا مور د هغه ده، دا مور د هغه ده. حاسوبن کمپیوټر ته ها ورسره شوه، ها د لرې مونثې دپاره کارېږي، لرې ښځینه دپاره کارېږي، لکه هذا حاسوبها دا کمپیوټر د هغې ښځې دی، دا کمپیوټر د هغې ښځې دی، یعنې هغې لرینه ته ښځینه ته کارېږي. سیارتون موټر ته ها شوه، نو ها موټر د هغې. هذه سیارتها دا موټر د هغې دی. مکتبون میز ته وایي ها ورسره شو، مکتبها میز د هغې. هذا مکتبها دا میز د هغې دی. ممسحتون ممسحتها شو، ها ورسره شوه، ممسحتها دا تخته پاک د هغې دی. هذه ممسحتها دا تخته پاک د هغې دی. د نور درس تعقیب کولو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، او دا د چینل چې دی د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو تاسو او ستاسو ملګري ترېنه ګټه واخلي، او ویډیو سره لایک او شیر کړئ، چې تر څو زموږ لا اطمینان وګرځېږي.